میرویس خان هڅه وکړه چې د ګارد له مشر سره خبرې وغځوي، خو علي خان وویل چې دی په شاهي ماڼۍ کې یوې مهمې غونډې ته ورغوښتل شوی دی. علي خان له کوټې نه د وتلو په وخت کې وویل چې د شاه حسین له حکم سره سم ستا ساتل زما مسؤلیت دی. فکر مې وکړ بالاحصار تر ټولو سم راته ښکاره شو. د شاهي ګارد یوه اونباشي یعنې د 10 کسانو مشر ته مې امر وکړ چې پام در باندې وکړي. پوهېږم هوښیار انسان یې، داسې څه به نه کوې چې ما او اونباشي خوابدي کړي. له دې سره له کوټې ووت. د شاهي ګارد 2 عسکره راغلل او میرویس خان یې د جنگي کلا یو برج ته ورخېژاوه. په برج کې وړه خو پاکه کوټه وه، 2 کړکۍ درلودې، یوه یې د ښار خواته پرې شوې وه، له بلې یې د بالاحصار منځ ښکارېده. خو ښار ته پرې کړکۍ قوي اوسپنیز سیخان درلودل. یو چا وخندل، په ټول بالاحصار کې ترې ښکلې کوټه نشته. میرویس خان په حیرانۍ ور وکتل. په وره کې یو ګردی ځوان ولاړ و، پر سره کوټ یې 3 شنې پټې پرتې وې. ځوان راغی، میرویس خان ته یې لاس ورکړ، په خوند یې وویل ما ته اونباشي حسن قلي وایه. میرویس خان خپل پټکی لرې کړ، د ښار خواته پرې شوې کړکۍ ته ودرېد، ویې خندل. دلته به خوشحاله یې، ورته وګوره ټوله اصفهان ښکاري. میرویس خان غلی و. حسن قلي وویل د کندهار د زندان مشر څنګه سړی و؟ میرویس خان وویل بد مې نه دی ترې لیدلی. حسن قلي یودم وخندل. بد به دې ولې ترې لیدل؟ پوهېږې هغه زما تره دی، زموږ په ټوله کورنۍ کې بد سړی نشته. یودم یې د میرویس خان غوږ ته خوله ور نږدې کړه. پوهېږې تره مې اصفهان ته ستا تر راتګ مخکې لیک راولېږه، لیکلي یې وو چې میرویس خان ډېر سخي سړی دی، ځان ور نږدې که. یودم یې وخندل. د خدای کارونه وګوره، پاچا ګارد ته وسپارلې. غلی شو، ویې ویل خو په ګارد کې مې دا خپل کمال وو چې څنګه د ګارد د مشر نظر جلب کړم او له شاهي ماڼۍ څخه خاص تاسو محترم ته د خدمت لپاره راورسېږم. یودم یې چیغه کړه هلئ نو ښاغلي ته چای راوړئ. دا یې وویل، له کوټې ووت. له خوله یې د کندهار په زندان کې د خپل ورور یحیی خان لخوا ورکړل شوې وړه کڅوړه راوایسته. سیکې یې وشمېرلې، د سرو او سپینو زرو 18 سیکې وې. غرمې ته یو عسکر جوش شوي کچالو، د پنیر وړه ټوټه او توده ډوډۍ راوړه. ماسپښین حسن قلي راغی. په اصفهان کې یې د قیمتۍ خبرې کولې. ویې ویل چې د کال یوازې 30 تومنه تنخوا لري. وړه لور یې ناروغه ده او د ښار مشهور طبیب یې د تداوۍ لپاره 3 تومنه غواړي. میرویس خان د سپینو زرو یوه سکه ورته ونیوله. حسن قلي خوشحاله و. ویلې چې په دې سکه به خپله لور تداوي کړي او په پاتې پیسو به یې خپلې مېرمنې ته نوې جامې واخلي. میرویس خان یوه بله سکه هم ورکړه. ځان ته یې مسواک، د ځان مینځلو کیسه، تولیه او جاینماز راوغوښتل. حسن قلي په بیړه له کوټې ووت. له باندې یې غږ راغی. یو چا ته یې ویل چې میرویس خان ته د ځان مینځلو لپاره تودې اوبه راوړئ. میرویس خان کړکۍ ته ودرېد. لاندې لوی ښار پروت و. کورونه له خټو جوړ ول. د ښار د لوی جومات مرمرینې منارې تر ټولو هسکې وې. لرې کوږ ووښ سیند پروت و. یوه ونه یې ووته. میرویس خان له حسن قلي او هغه عسکر پرته بل څوک ونه لیدل چې ده ته یې ډوډۍ راوړه. حسن قلي ډېرې خبرې کولې. هوښیار سړی و. په لنډ وخت کې وپوهېد چې میرویس خان د دربار په اړه د معلوماتو تږی دی. حسن قلي ته د خرڅلاو وړ خبرې ور معلومې وې. مهم معلومات یې په اسانۍ نه ویل. میرویس خان په یوه اونۍ کې د سپینو زرو 3 سکې ورکړې وې. دا یې دومره وپوهېده چې شاه حسین عیاش سړی دی، 10 رسمي ښځې لري، تل نشه وي، له وړکتوبه په دربار کې رالوی شوی او له اصفهانه پرته خپلې ولکې لاندې نورې سیمې سمې نه پېژني. میرویس خان ته دا هم معلومه شوه چې شاه حسین تر ټولو نږدې او اعتمادي کسان اعتماد الدوله او دیوان بیګ دی. خو له دې سره سره یې په دربار کې د ایران لوی شیعه امامان هم راټول کړي او تر ټولو لوی مفتي یې نږدې ملګری دی. حسن قلي ورته ویلي وو چې اعتماد الدوله مذهبي سړی دی، په فال او جادو عقیده لري او په دنیایي کارونو کې یې یوازې د ښکار سره جوړه ده. خو په ښکار کې یې خوند نشته. له سپهسالار سره ټوکې لري. سپهسالار په دربار کې د ټولو تر مخ ورته ویلي وو چې که یې کومه ورځ هوسۍ راوړه نو دی به خپل بریتونه خريي. اعتماد الدوله ضد نیولی وو. قسم یې کړی چې سپهسالار به خپل بریتونه خريي، خو د سپهسالار بریتونه ورځ تر بلې اوږدېږي. میرویس خان د دیوان بیګ په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. د حسن قلي په خبره د ګرجي دیوان بیګ ټنډه تل ترووي.
ټوکې خوند نه ورکوي او هغه څوک نه بخي چې له صفوي حکومت سره یې خیانت کړی وي. حسن قلي دا هم ویلي وو چې د دیوان بیګ وراره لوی سوداګر دی، ډېر وخت عربو او هندوستان ته ځي او د قیمتي ډبرو او زیوراتو تجارت کوي. د حسن قلي په خبره لوی مفتی هم له عتیقه او پخوانیو اثارو سره مینه درلوده. میرویس خان یو ورځ حسن قلي راوغوښت، یو لیک یې ورکړ. ورته یې وویل چې دا لیک په کندهار کې د ده تر وروره ورسوي. حسن قلي ډاډ ورکړ. میرویس خان ته یې وویل چې په دې ورځو کې کندهار ته یوازې کاروان روان دی، اعتمادي کس به پکې پیدا کړي. حسن قلي د باندې ووت، لیک یې خلاص کړ. میرویس خان خپل ورور ته لیکلی وو چې زر تر زره اصفهان ته راشه. په زندان کې د میرویس خان میاشت پوره شوه، خو چا یې پوښتنه ونه کړه. کله کله به حسن قلي ورته راته، خو خبرو یې داسې نوي څه نه لرل چې د پیسو په ورکړه وارزي. خو یوه ورځ حسن قلي ته لویه تمه پیدا شوه. میرویس خان ورته وویل چې که یې هندوستان ته د دیوان بیګ د وراره د سفر د وخت په اړه معلومات ورته راوړل، نو د سرو زرو په 2 سکو به یې ونازوي. حسن قلي ته دا غوښتنه حیرانونکې وه، خو وروسته یې سر پسې ونه ګرځاوه. سترګو ته به یې یوازې د سرو زرو ژېړې سکې نیغې نیغې کېدلې. حسن قلي یوه ورځ خپلې سکې ترلاسه کړې. میرویس خان ته یې وویل چې د دیوان بیګ وراره د نوې میاشتې په پیل کې هندوستان ته ځي. بله ورځ د میرویس خان ورور او یو بل په ونه لوړ بلوڅ د حسن قلي په مرسته زندان ته راغلل. میرویس خان له حسن قلي څخه وغوښتل چې دوی یوازې پرېږدي، خو د حسن قلي زړه نه و. ویلې چې دی باید د خپل مسؤلیت له مخې پاتې شي. آخر یوې سکې له کوټې وایست. میرویس خان له راغلو کسانو سره اوږدې خبرې وکړې. ورور ته یې د 3 کارونو مسؤلیت ور وسپاره. حسن قلي تر پایه خپل غوږ پر دروازه ایښی و، خو پوه نه شو چې دوی څه سره ویل. میاشت ووته. میرویس خان خوشحاله و، سترګې یې ځلېدلې. یو ورځ په ونه لوړ بلوڅ راغی، له میرویس خان سره لنډ وغږېد. میرویس خان حسن قلي راوغوښت. هغه ته یې وویل چې بلوڅ به یو باز درکړي، دا باز اعتماد الدوله ته ورسوه. 2 اونۍ ووتې. میرویس خان چورتي و. اعتماد الدوله یې پوښتنه ونه کړه. خو یو سهار یې په بالاحصار کې د ګڼې ګوڼې غږ واورېد. میرویس خان تر دریڅې ور وکتل. دوړه ولاړه وه. ګڼو کسانو د غولي هوارې تیږې جارو کولې. آسونه ګرځېدل. پر توپونو باندې لندې ټوټې تېرېدلې. شېبه وروسته چای راوړونکی راغی. میرویس خان ته یې وویل چې نن بالاحصار ته اعتماد الدوله تشریف راوړي. د چای راوړونکي خبره رښتیا وه. په بالاحصار کې څو بګۍ ودرېدې. لومړی پوځي کسان ترې راښکته شول، شاوخوا ودرېدل. بیا یوه پوځي د بګۍ دروازه خلاصه کړه. اعتماد الدوله له ونې ټیټ سړی و. په تور پټکي کې یې سپین مخ او سپینه ږیره ښکلې ښکارېدل. وروسته یوه ډله عسکر راغلل، قطار ودرېدل. د بالاحصار مشر رامخکې شو. د اعتماد الدوله لاسونه یې ښکل کړل. ټولو حرکت وکړ. میرویس خان تر هغو ورته کتل چې د دریڅې له لاندنۍ برخې پټ شول. شېبه وروسته دروازه خلاصه شوه. اعتماد الدوله او د بالاحصار مشر کوټې ته ورننوتل. میرویس خان ودرېد. اعتماد الدوله کلکه غېږه ورکړه. یوه سړي په بیړه یوه څوکۍ راوړه. اعتماد الدوله میرویس خان ته نږدې پر کټ کېناست. د بالاحصار مشر ته یې وکتل، ویې ویل هیله ده چې میرویس خان به نه وي درنه خوابتی شوی. د بالاحصار د مشر ژبه بنده شوه. نه صاحب، تل یې احوال اخلم. خو میرویس خان تر دې دمه دا سړی نه و لیدلی. اعتماد الدوله د میرویس خان پر اوږه لاس کېښود. په خوند یې وویل عجب باز دی. په یوه ورځ یې 2 هوسۍ ونیولې. سپاسالار ته مې وویل چې بریتونه وخریه. میرویس خان ځان ناګاره واچوه، داسې وښوده لکه په هېڅ شي هم نه وي خبر. اعتماد الدوله وویل زه د ښکار شوقي یم، په هفته کې یو ځل نږدې غرونو ته ځم، خو تر اوسه مې کومه هوسۍ نه وه راوړې. سپاسالار راته ویلي وو چې که دې کومه ورځ هوسۍ راوړه نو زه به خپل بریتونه خریم. تېره ورځ مې 2 هوسۍ وروړې، بریتونه یې ونه خریل. ویلې چې دا هوسۍ دې په باز نیولې دي. خو یوه خبره یې وکړه، توبه یې وایسته چې بیا به د ښکار پیغور نه راکوي. پوهېږې لویه هیله مې د سپاسالار د خولې بندول وو. اعتماد الدوله اوږدې خبرې وکړې. خوله یې د میرویس خان لخوا د ورکړل شوي باز په صفت نه مړېده. میرویس خان ورته ویل چې دا باز یې په ترکمنو کې پیدا کړی و. ترکمن ښکاریان د باز بچیان نیسي، په سخته یې تربیه کوي. په سلو کې یو باز داسې راوځي چې هوسۍ وهي. چای راغی. میرویس خان پوه شو چې اعتماد الدوله ولې ښکار نشي کولی. د هغه په ښي لاس کې نیولې پیاله لړزېدله. دوی اوږدې خبرې وکړې. اعتماد الدوله خوشحاله و. میرویس خان ته یې ځان پړ باله. ویلې چې په زندان کې یې د یوه لوی خان پوښتنه نه وه کړې.
د تګ په وخت کې د بالاحصار مشر ته وویل چې میرویس خان په خپله سیمه کې لوی سړی دی، ډېر پام ورباندې کوه، درنه خوابدی نه شي. د اعتماد الدوله له وتلو وروسته په کوټه کې زوړ کټ شکېدلی فرش او خیرنه بستره نوي شول. میرویس خان د خپل دوهم هدف ترلاسه کولو ته ورځې شمیرلې. 2 ځله یې د حسن قلي په مرسته بلوڅ ملګری زندان ته راوغوښت، خو د خوشحالۍ وړ خبره یې ترې وانه اورېده. یوه غرمه درب شو، د کوټې دروازه په زوره له چوکاټ سره ولګېده. د حسن قلي سترګې رډې راوختلې. راغی، میرویس خان یې تر ګریوان ونیو. میرویس خان په حیرانۍ ورته کتل. حسن قلي چیغه کړه، ووایه د دیوان بیګ وراره دی په کومه بلا خوړلی؟ میرویس خان د هغه لاس له خپل ګریوانه لرې کړ، دروازه یې پورې کړه. حسن قلي دروازې ته ورغی، په غوسه یې وویل، همدا اوس دیوان بیګ ته ورځم. میرویس خان تر لاس ونیو، ورو یې وویل، څه خبره ده؟ حسن قلي په ملنډو وویل، یعنې ته نه یې خبر؟ نه، په دې 4 دیوالونو کې به له څه شي خبر شم؟ حسن قلي وویل، د دیوان بیګ وراره له بسته کاروان سره ژوندی ورکه دی. د میرویس خان سترګې وځلېدې، پر کټ کېناست، ویې ویل، نو ته ولې ماته په غوسه یې؟ حسن قلي د دروازې لاس ته یې ونیو، له خولې یې لاړې باد شوې. زه ماشوم نه یم، پوه شوم چې تا ولې د دیوان بیګ د وراره د تګ د وخت معلومات رانه وغوښتل. هر څه چې دي، خو د دیوان بیګ د وراره پر سر دا بلا تا راوستې ده. همدا اوس دیوان بیګ ته ورځم او ورته وایم چې… میرویس خان په خبره کې ورولوېد، کمقلي مه کوه، له ژونده ستړی یې؟ حسن قلي د دروازې لاس ته یې پرېښود. میرویس خان وویل، فکر کوه چې دیوان بیګ به دې په 100 کې پټ کړي. نه، دیوان بیګ به پوه شي چې له ما سره دا مرسته تا کړې. پوهېږې، هوښیار سړی یې، نه غواړې چې د خیانت په تور توپ ته وتړل شي. حسن قلي پر کټ کېناست، سر یې په غبرګو لاسونو ونیوه. میرویس خان وویل، دیوان بیګ دې خپل دی؟ نه. ملګری؟ نه، تر سپي مې هم بدې شي. نو بیا ولې دومره خفه یې؟ حسن قلي تر ډېره غلی و، بیا یې سر پورته کړ، ویې ویل، سمه ده، خو د 100 سکې غواړم. په لنډ وخت کې دې اوازې ټول اصفهان پر سر واخیست چې د دیوان بیګ وراره هندوستان ته په لاره تری تم شوی دی. دیوان بیګ په غوسه و، کندهار ته یې څو سپاره ولېږل. ګرګین ته یې پیغام وروړ چې وراره یې د ده د واکمنۍ په سیمه کې ورک شوی دی او پیدا کېدو کې یې باید مرسته وکړي. وخت ووت، خو د ورک کاروان درک ونه لګېد. میرویس خان پوهېده چې د دیوان بیګ وراره پر دیوان بیګ ډېر ګران دی. دیوان بیګ به آخر د ده لیدو ته ورشي. فکر یې سم وخوت. یو ماخستان د کوټې دروازه خلاصه شوه. یو قوي سړی راغی، ځان یې دیوان بیګ معرفي کړ. دیوان بیګ په خټه ګورجی و، لوړه ونه یې درلوده، وړو سترګو یې شنه رڼا کوله. دی میرویس خان ته مخامخ کېناست، هڅه یې کوله چې ځان آرام وښیي، خو غږ یې لړزېده. دیوان بیګ پخوانۍ خبرې راواخیستې. صفوي حکومت ته د میرویس خان پر اخلاص وغږېد. ویې ویل چې یو وخت یې له بلوڅو 18 ګرجي عسکر راخوشي کړل. دیوان بیګ اوږدې خبرې وکړې. ټولې خبرې د میرویس خان لاستاینې او صفوي حکومت ته د هغه د وفادارۍ په اړه وې. ځان او دربار یې ملامت کړ. ویل یې چې په زندان کې یې د هوتکو د مشر پوښتنه نه ده کړې. میرویس خان غلی و، د کومه بیړه نه درلوده. پوهېده چې دیوان بیګ به آخر اصلي خبرې ته راشي. انتظار یې لنډ شو. دیوان بیګ د خپل وراره ورکېدل یاد کړل. میرویس خان ته یې یو ځل بیا د 18 ګرجي عسکرو د راخوشي کېدو خبره وکړه. ویې ویل چې تاسو په بلوڅو کې ډېر شناخت لرئ. میرویس خان د دیوان بیګ د وراره پیدا کول اسانه کار وګاڼه. ویې ویل چې د بلوڅو له ډېرو خانانو سره شناخت لري. دی به تر خپله وسه د دیوان بیګ د وراره درک معلوم کړي. خو دیوان بیګ ته یې دا هم وویل چې په دې کار کې د بالاحصار د مشر مرستې ته ضرورت لري. د دیوان بیګ وړې سترګې وځلېدې. میرویس خان ته یې وویل چې ده ته به هر راز سهولتونه برابر کړي. دیوان بیګ په خوشحالۍ له کوټې ووت. سهار د بالاحصار مشر له یو بل کس سره راغی. ویې ویل چې دا کس به د میرویس خان هر امر ته تیار وي. میرویس خان د خپل ورور ملګری بلوڅ راوغوښت. هغه ته یې وویل چې څو نور بلوڅ پیدا کړي او دته د په 2-3 ورځو کې یوازې یو ځل د نمایش لپاره راځي. دیوان بیګ هم غلی ناست و. ده به هره ورځ زندان ته نفر رالیږه او له میرویس خان څخه به یې د نویو خبرو پوښتنه کوله. خو میرویس خان به ورته ویل چې دی هره اونۍ ځینې بلوڅ زندان ته راغواړي. په کندهار او شاوخوا سیمو کې یې هم قومي مشرانو ته خبر ورکړی چې د ورک شوي کاروان درک ولګوي.
یو سهار یې دیوان بیګ ته احوال ورکړ چې د وراره دره کې موندلی دی د ده وراره او ورسره ملګري روغ جوړ دي غرمې ته دیوان بیګ راغی میرویس خان یې په غېږ کې ونیو ویې ویل چې د وراره ځای او ادرس ورکړي خو میرویس خان ور یاده کړه چې دا کار ماته پرېږده ځکه په هغه سیمه حمله یې وراره او د هغه ملګرو ته خطر پېښوي وخت ووت په ټول ښار او دربار کې همدا یوه خبره راګرځېده چې میرویس خان د دیوان بیګ د وراره د ورکېدو ځای پیدا کړی دی یوه ورځ میرویس خان خپل بلوڅ ملګری راوغوښت ورته یې وویل چې یحیی خان ته حال ورولېږه چې اوس نو د دیوان بیګ د وراره او د هغه د ملګرو د راوستلو وخت دی میرویس خان او د هغه ورور یحیی خان یو ښکلی هسک سالون ته ورننوتل د اوږده میز دواړو غاړو ته ناست کسان ولاړ شول چک چک یې کړې دیوان بیګ مخې ته ورغی میرویس خان ته یې کلکه غېږه ورکړه تر لاس یې ونیو تر څنګ یې کېناوه میرویس خان ناستو کسانو ته وکتل ټولو نوې قیمتي جامې اغوستې وې له رنګ او بڼې بډای ښکارېدل دیوان بیګ ودرېد غاړه یې صافه کړه ویې ویل ښاغلو دا مېلمستیا مې د هغه چا په افتخار جوړه کړې چې زه یې صفوي حکومت ته تر ټولو صادق انسان ګڼم دا کس قومي مشر میرویس خان دی چې زما ورک وراره او د هغه 25 ملګري یې پیدا کړل چک چکې شوې میرویس خان د مننې په بڼه سر وخوځاوه دیوان بیګ وویل ټول کاروان اصفهان ته روغ جوړ راورسېد ان د کاروان یو ویښته هم نه دی کم شوی ټول تجارتي مالونه سلامت دي دیوان بیګ اوږدې خبرې وکړې د 1800 ګورجي عسکرو پخوانۍ کیسه یې بیا تازه کړه چې د میرویس خان په مټ راخوشي شوي ول ټولې خبرې یې د میرویس خان د صداقت او وفادارۍ په اړه وې په پای کې یې د میرویس خان له روحیې له ورور یحیی خان څخه هم مننه وکړه چې د ده د وراره پر خلاصولو کې یې زیار وایست د دیوان بیګ له خبرو وروسته یو بل تن چې مخ یې تر سترګو په ویښتو کې پټ و ودرېد دیوان بیګ د میرویس خان غوږ ته خپله خوله ورنږدې کړه ورو یې وویل دا د خزانې وزیر دی د خزانې وزیر لنډې خبرې وکړې ویې ویل چې میرویس خان په خپل ولس کې دروند نوم لري خلک یې ناز وړي یو وخت یې په کلات کې څو یاغي کلي مجبوره کړل چې صفوي حکومت ته مالیه ورکړي د خزانې د وزیر له خبرو وروسته یو بل تن چې پر پوزه یې د کالدانې نښه وه ودرېد ویې ویل چې پاچا ته باید د میرویس خان شفاعت ورکړو چې په بالاحصار کې یې له نظربندۍ راوباسي دیوان بیګ یې په خبرو کې ورولوېد ویې ویل چې په دې اړه به وروسته وغږېږي میرویس خان په ټیټ غږ له دیوان بیګ څخه د دې سړي نوم وپوښت خو دیوان بیګ په خندا خبره واړوله او له خپل وراره څخه یې وغوښتل چې د کاروان د ورکېدو کیسه ووایي په بر سر کې یو ډنګر ځوان ودرېد ویې ویل چې له 10 ورځو مزل وروسته یوه غره ته ورسېدو په تنګه دره کې روان وو چې له لویو ډبرو مول وهلي ټوپکوال راووتل موږ یوې زړې کلا ته بوتلو په یوه سمڅه کې یې واچولو او لاسونه یې راوتړل تیاره وه د لاس ګوتې سمې نه معلومېدې یوازې د ډوډۍ په وخت کې به یې لاسونه راخلاص کړل ځوان اوږدې خبرې وکړې له لوږې او تندې وغږېد سختې یې یادې کړې ویې ویل چې یو وخت مو د ټوپکو ډزې او نارې واورېدې چیغې شوې آسونه وششنېدل د سمڅې دروازې اور واخیست ځوان غلی شو یحیی خان ته یې وکتل ویې ویل دې ځوان له بنده راخوشي کړو د دیوان بیګ په سترګو کې اوښکې ورغړېدې ولاړ شو لومړی یې خپل وراره او بیا یې یحیی خان په غېږ کې ونیول بېرته خپل ځای ته راغی ویې ویل دا ټول د میرویس خان له برکته ده د خپل ورور ته احوال ورلېږلی و چې د بلوڅو له خانانو سره وویني او هغوی دې ته مجبور کړي چې زما د وراره د راخلاصولو ځای پیدا کړي وروسته د میرویس خان ورور د بلوڅو د خانانو په مرسته پر زړه کلا یرغل وروړ او غله وتښتېدل دیوان بیګ غلی شو جام یې پر سر واړوه ویې ویل غلو دومره وخت نه و موندلی چې د کاروان آسونه اوښان کچرې او تجارتي اجناس له کلا وباسي هر څه په خپل حال وو دیوان بیګ وټوخل شیبه وروسته یې په لوړ غږ وویل هلی نو راځئ چې زما د وراره د خلاصېدو د خوشحالۍ په مېلمستیا کې ګډون وکړو ټول د څنګ لویې کوټې ته ورغلل پر میز مختلف خواړه پراته ول میرویس خان د دیوان بیګ څخه لرې کېناست ده له 2-3 نورو کسانو سره سیاسي بحث راواخیست د صفوي پاچا شاه حسین صفتونه یې وکړل خو له مغولو او تزاري روسیې یې ښه خوله ونه وهله